سلامونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي طالبانو په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې بریدونه کړي، 20 سرتیري شهیدان او 15 یې ژوبل کړي دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي دښمن د پنجاب په فرمایش د افغانستان د اردو د له منځه وړلو فکر له مغزو وباسي. هغه ویلي که بهرني ځواکونه هم ووځي، افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ټولو برخو د دفاع ځواک لري. امریکایي ځواکونو د افغانستان له هوایي پوځ سره د 4 سوپر ټانکونو الوتکو مرسته وکړه. امریکایي نظامي چارواکي ویل افغان ځواکونو سره یې مرسته جاري وي. ولسمشر په بلخ کې پر یوې نجلۍ د ډله یيز جنسي تیري د پلټنو حکم وکړ. ارګوایي ولسمشر غني لوی څارنوالۍ او ملي امنیت ته دنده سپارلې چې دا قضیه ژر تر ژره وڅیړي. او د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال په فراه ولایت کې د انارو باغونو څخه به 150 ټنه حاصلات راټول شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د فراه د خرماو باغونه به هم سږکال 2000 کیلو حاصل ورکوي.